السلام علیکم د کمپیوټر وینډوز درس ته مو په خیر راغلی دریم درس زموږ سره او موږ پرسنلایز شروع کړی او ورځ مو د اپشن ویل دویم ورځ مو پرسنلایز شروع کړلو پرسنلایز کې موږ بیک گراوند او ډیسکټاپ بیک گراوند چې کوم هغه او سره کلر موږ ویل چې وینډوز ته موږ کوم قسم ته کلر ورکو سایډ لپاره چې کوم موږ سره اوپن کیږي سایډ بارز دی بیا موږ سره کوم زموږ سره چې د دې ټایټل ده بل خبره زموږ سره چې دا اوس نن مونږه لاک سکرین وایو صحیح ده او ګوره په ډیسکټاپ بیک ګراوند کې چې مونږ درې اپشن ویل یو پکچر راوړل سولید کلر راوړل سلایډ شو راوړل درې وړه مې ته خو تاسو به درې وړه په اپلای کوئ صحیح ده درې وړه پر اپلای کړئ اوس راځو مونږ سره کلرز دي کولای شي تاسو کلرز خو ما ورځ ویل چې تاسو کولای شي وینډوز د پرسو کې کلر انتخاب کړئ چې کوم څنګه کولای شي یو دانه کلر یې غته ورکړي لکه ما چې تاسو ویل دا وینډوز ما سره دی وینډو کلر دا د کلر د چینج شو یو وینډوز باندې د صحیح ده سٹارټ منیو ته ویل کی بل د کې چې د موږ دینه پاس لاک سکرین وای نن ورځ موږ نه در زموږ سره لاک سکرین ده لاک سکرین کې هیڅ هم نشته د لاک سکرین دا چې کله موږ خپل کمپیوټر لاک کو یا په خپل باندې ا ټایم د دې اوټ کې تاسو کولای شئ لاک سکرین وګورئ ګوره زه راځم لاک سکرین به تاسو ته د کیبورډ لاري نه وخیم چې څنګه تاسو راوړل شي زه او اس کې وینډوز کیبورډ چې کوم دا را اوپن کوم دا کیبورډ مې چې کله را اوپن کړل نو تاسو ته پته ولګي چې داسې کې به تاسو ولیکئ او اس کې سیده په سرچ بار کې چې هر یو کې وي تاسو به او اس کې ولیکئ ته فرض کوم ولیکل چې او اس کې دا مې ولیکل مثلا دا کیبورډ دا به اون سکرین کیبورډ به را اوپن شي کیبورډ اون سکرین چې کله راغلو ګوره دینه تاسو وینډوز بٹن یا خپل کیبورډ نو ډایرکټ چې کوم د کمپیوټر کیبورډ دی تاسو سره بل کیبورډ به ایکسټرنل مو لګولای وي وینډوز بٹن او ال چې تاسو کله پریس کړئ تاسو سره څنګه کېږي لاک سکرین ګوره دغه راغلو دا لاک سکرین ده زه چې کله سپیس بٹن وایم یا انټر بٹن وایم ګوره چې کله انټر بٹن وایم اوس ما ساين ان پیج ته وړي صحیح ده ما کوم پیج ته وړي ساين ان پیج ته مې وړي کله ما پاسورډ ورکړی د کې زمانه پاسورډ غواړي خو ما خو پاسورډ شې نه ورکړي او د کې ګوره ځنی اپشن ما سره د کې راځي دا ژبه دا نور دا دی کوم انټرنیټ نن مې سره کنیکټ کړی او دا چې د ایزی اف اکسس د زینو شیزونه کتاب کار نه اکثر شې نه کولای دا بیرته اپ کیږي څنګه کوي هغه رقم ته کیږي او ما سره ساين ان په هغه چې کوم پیج چې هغه ما سره اوپن کیږي وینډوز د دې کې تاسو پاسورډ وغیرہ ورکړئ نشته ما سره په ساين ان باندې کلیک کوم ډایرکټ ما سره اوپن کیږي تاسو پاسورډ کړئ به تاسو نه غوښتي کې پاسورډ غواړي نو دا ما سره لاک سکرین تاسو ته کله چې د کیبورډ نه وینډوز ال پریس کړئ نو تاسو سره به دا راشي صحیح دا تاسو سره راځي نو بیا چې بیرته موږ انټر وایو موږ سره دا څنګه کې خپل کمپیوټر ته ځي او د اون سکرین کیبورډ د ما سره صحیح ده ریکارډ نه اپ شوی شوګر نه دا اپ شوی اوس به راشم زه لاک سکرین ته او لاک سکرین کې ما سره دا سیټینګ دی ګوره لاک سکرین باندې دی پریویو ده چې اوس په حال ما سره دا رقم پکچر پر لګیدلای ډیر بدرنګ پکچر پر لګیدلای صحیح ده بدرنګ شان بدرنګ خلک هیڅ زمانه خوخیږي بدرنګونه لری ګرځي ګړ نشته پکې نو زه اوس راځم چیرته او جست شو افورت جوک پرې دی بس نور راځي چیرته زمونږه پکچر از ما سره فکر مو دا خو خبر کوم زته لوي اوس برا شو مونږه سوایو پکچر ګور دي کې ما غي حساب ده تاسو په لاک سکرین باندې څه شي لګوي زما در سوري ګور ډیر زیات فنی زه خو اوس دا تاسو لپاره خاص ریکارډ کوم نو زه کوشش کوم چې ځان په کې ډیر زیات کنټرول کوم اوس ما درس ډیر زیات شوخ وي او ډیر زیات فنی درس وي زما نو دا به ماین کوي نه بس اګنور کوي چې سم ویل اور یا درس ځان سره نوٹ کوي او بس کیسه ختمه زما درس بیا چا خبره خره کوم دسي خان دي لکه ټوکو غندي اوري نو زه تاسو سره هدا پرې نظم نو کوشش وکړم چې زما درس نه چې دا تنگ نشي از ما هدف دا چې څوک تنگ نشي درس نه بور نشي درس بورینګ نه لیکچر بورینګ نه درته په دې خاطر باندې زه د درس ما باندې کې ټوکه کوم یا خبره کوم یا د فني لیول ته برابروم نو هغه په دې خاطر باندې وي چې تر څو لیکچر بورینګ نشي نو دا اوس نه تایم که خپکیږي خدای مزلو چو مایسه نو براشه ما دې ته په پکچر په فلحال ما شي انتخاب کړی پکچر نو پکچر کې د کوم پکچر دا د سبد مور پکچر په لګولای دا پکچر وړي خاصه دا په ولګوا اوس چې کله لاک کی سکرین نو تاسو سره هغه پکچر لګیدلای وي نه مو شو خیال خازه خرج نه مو د خیال بیرته راځم بیا ورته ګوریا واپس دا زمين خوښ نه شو یاره دا زما ته خو نه راکې کوم ځای خو نه راکې دا زمي خوښ دی شنه دا شنه زینو از مخ نشل بیوټي وینډوز باندې کلیک او هو
او مخ خرابېږي لا په دې وړه شعر و چرګه لا په دې وړه شعر بیرته راځو واپس دې نه څه کوو موږ راځو همدا ځای صحیح ده نو که هر یو ستاسو په کار حدیث نه پکچر انتخاب ورشي نه مړ دا ژوند ماته خوند نه کوي بل یو پکچر د ما سره فولډر کې پروت دی هغه ته زما هغه راوړم نو براوز باندې کلیک وکړه چې په براوز باندې کلیک وکړه په کوم ځای کې ده په ډیسکټاپ باندې در سره په ډیسکټاپ دی چواله هو ډیسکټاپ باندې ما چواله کوم ځای کې ده چواله دغه ځای کې کوم ځای کې دا پکچر ده دا پکچر د فرض اورډي دی باندې ذکر کوم کلیک مې جو کې انتخاب سو چوس کوم اوس تاسو راشه ډیسکټاپ ته ای مالا ډیسکټاپ نه لاک سکرین سوري زه لاک سکرین وینډوز ال به وایم چې ما سره د سکرین لاک شي اوس ګره ما سره په لاک سکرین باندې چا پکچر راغلو راشد خان پکچر راغلو تاسو پر خپل پکچر ولګوي ښه صحیح ده هر یو کس پر خپل ځان ته خپل پکچر ولګوي انټر دا پریس کوم نو ما سره دا ورته کله ختم شي ما سره په لاک سکرین باندې راغلو چې کله موږ سکرین لاک بل دسې کې دا د توای نور اپشن دي کې نشته داسې څه اماغه کدادیم نه خو بل دا شان دي دا کته سلاید شو جوړول غواړي کولای شي ځان د پر دې تم سلاید شو جوړه کی راشه وته پکچر انتخاب کړل دي څخه ریموف کیږي پکچر یې انتخاب کړی وي او د ځنه کولای شي چې پکچر یې کوم موجود وي الریډي اوس غواړم فولډر کوم ځکه د زما سره سلاید شو د لپاره فرض کړئ سټاپ باندې ما مخکې فولډر جوړ کړی وي سلاید شو ته چې هغه زما سره دا فولډر انتخاب کا چوز دیس فولډر درته انتخاب کا فولډر زما سره راغله دغه ده سلاید شو د لپاره هغه فولډر څنګه کې تاسو سره راځي نو کولای شي تاسو د ځنه دا ریموو کوي ختم کړئ چې تاسو نه خو ځنه ګورته سره دا ختميږي ها صحیح ده کوم غواړي بل فولډر ګورا فولډر سلاید شو کې اډ شول نو دا ماته څنګه کېږي اوډي په اډوانس سلاید شو دې طرح شي کلیک وکړئ تاسو ته دې کې چې کومه کیمرې عکسونه اخیستي وي هغه فولډر دې په کې راشي یا ون ډرایو والا دا موږ اف کړی دا اونلی یوز پکچر هغه پکچر یوازې راوړل چې په سکرین سره پیټ دي اپشن په کې ان شوی دا تیار وای دا سلاید شو هغه وخت کې ماته خایت کې بر کې نوې سره بیټری نه زوس یوز کوم چارج باندې وسته دی ویني دې کې ګور ما سره اوس چارج باندې وسته نه نشته نه نو بیټری باندې دا ماته یوز کوه چې په اون کنه به تاسو سره دا راځي او بیا چې لاک سکرین انسټ ټرن اف ان فیس از اناکټیو کدا اکټیو نو زما سره کمپیوټر نه بیا شکه شو لاک سکرین سب ټرنینګ اف ماته دا کو لاک سکرین خیا اپ کوي مې زما سره سکرین سي دا مان شلو ټرن اف سکرین افټر سلاید شو هاز پلیډ وای ماته دا سکرین اپ کا کله چې ما سره سلاید شو څنګه شوله څومره وخت لپاره چې د فرض کا 10 منټ لپاره سلاید شو چې بیا زما سره مکمل سکرین اپ کا بيخي په کمپیوټر ته سره خاموش وند چې سکرین مې بيخي ګول شي تیار بشي یا یو غنټه پاسه 3 غنټه پاسه مو ته چې نه بس دا دی لګي کی په همداري په سکرین باندې روان وی لاک سکرین باندې زه ته چې نه 9 غنټه پاسه څنګه کې زما سره د سکرین بيخي لاک کیږي نو اف کیږي بيخي دی باندې نو دا هم تاسو راوړل شي نو زما دا شی نه دی خوښ دا سریش خان وي موږ باندې نو پکچر مو ته انتخاب کړلو موږ پکچر وړم ځنه ساده ګان ما جوړې د راشد خان پکچر دا بر شي د قبل کوم پکچر خوښ وي د نچرل بیوټي دا د هر پکچر چې خوښ وي هغه به تاسو سره په لاک سکرین باندې ولګيږي ښه دام چې وشولو بار بیا برا شو چیرته تیزی کی برا شو get fun and more windows on screen نه سیدا په کوم لاک سکرین باندې چې تاسو سره کارټانه دیز کی ما بند کړی دا کوم کله چې من کمپیوټر ته غږ کو आवाज باندې ورته چې ماته ورډ اوپن کړه ماته ګوګل کروم اوپن کړه هغه موږ ته تاسو څنګه کې زموږ غږ ډیټیکټ کې موږ ته پروګرام اوپن کړي چې ما ختم کړی به تاسو ته وخایم چې موږ څنګه راوړلای شو موږ رسته راځي د رسنه وایو د دې ما سره اون وی دا ماته اون کا سیدا د دې ما سره اون وی ډیټیل سټیټس لاک سکرین باندې ماته چی شی وخی باید دا ګور ویدر معلومات دی هوا معلومات غواړي کلندر غواړي کلندر مطلب دا چې تاریخ ډیټ ان ټایم دی تاسو خي هوا معلومات غواړي ایمیل معلومات غواړي ایمیل دی تاسو غږی کې شو کیږي ته ډیر زیات کار کوي او یو کاروبار سیستم دی دا او ته وظیفه لري او ته ایمیل زیات زیرا زینو مزبیا دي نه دا انتخاب کو ویدر پاړه هوا موا ګوري ډیر زیات یخ دی کیږي صحیح ده کنه افغانستان دا نو بیا ته ځان ته سوکا اوازن ته انتخاب کا او کوای چې نه تاریخ مرغ در شو کیږي دا پتا سوزان د پر انتخاب کې پتا سره شو کیږي بل خبره دې ځکه یا دا choose which apps shows quick status on lock screen کوم شیزونه تاسو باید په لاک سکرین باندې شو سی ګوردا ایمیل مې ورته ویلې دا مې ورته ویلې سکایپ مې ورته ویلې نه نور شیزونه په کارون دي نه راشه وته هیڅ کول شي او توای ما چې ماته څه وې درم راته خیا دې باندې کلیک کوم او دا کولای شي چې کلیک پیوکي دغه کې دا خو نه 3D viewer مې پازي مثال په کار ده کلاک مې په کار ده 7 زما سره 7 راځي سې دې باندې کلیک کوي تاسو کولای شئ دا چینج کړئ بل شی دې په کار ده بل شی دې کم یو په کار ده بل شی مې په کار ده بل شی چیرته ده بل شی د مایکروسافټ سٹور د دې چې کوم اپلیکیشن موږ ترې نه ډاونلوډ کوو دا مې په کار ده اوس که زه لا شمول کړم ته تاسو هغه شي تاسو کولای شئ ځان لپاره په لاک سکرین باندې راوړی او
Make شوي narrator. نه غواړو. Hear text. صحیح ده. تاسو کولی شئ چې کوم شیزونه تاسو غواړئ نو هغه تاسو هلته کې هم تاسو سره شو کېږي بیا به راځي. بل داسې کې خبره دا ده شو لاک سکرین بیک ګراوند پکچر آن د ساین ان سکرین. وای کوم پکچر چې ما دلته لګولې په لاک سکرین باندې هغه ماته په ساین ان پکچر هغه باندې مخه په وینډوز باندې مخه یا سکرین باندې مخه چې کله لاک کوم ده خلاق دی کړل. اوس چې کله موږ راځو کلیک کوم ګور ما سره هغه په کوم ځای باندې شو کېږي ګور په ساین ان وینډوز یا په ساین ان سکرین باندې هم ما سره شو کېږي. دلته کې تاسو پاسورډ کې کوم شو کېږي کوم چې نه دا مراته شو کول ته دا اوس ما سره اپ شو. اوس چې وینډوز لاک کوم او بیا ساین ان پیج ته ځم اوس ما سره ګور هغه نه شو کېږي. اوس ما سره صرف ا کلر شو کېږي کوم سیټ کلر چې ما وینډوز ته ورکړی ما سره هغه شو کېږي. صحیح ده. صرف هغه زما سره شو دا ما وینډوز ته ورکړی نو دا غونډه وینډوز دغه شکل ته چینج شول. نو چې څنګه غواړي او ته وایي چې نه همغه پکچر ما چې په لاک سکرین لګولې هغه ماته په ساین ان باندې لګاوه یو نه پس په دې کې دغه آن کوي. نو دا مشولو. بل ځان سره سکرین ټایم اوټ د سکرین ټایم اوټ مطلب دا ده زه کمپیوټر ته ناست یم اوس کېږي چې زه 2 منټه کمپیوټر ته هغه نه وړم لاس یا بټن مټن سم نو پر کلیک کوم ما سره څنګه کېږي دا کمپیوټر زما سره اپ کېږي بندېږي یو منټ لاس نه وړم د ما سره څنګه کېږي مکمل لاک کېږي. نو څه ټیم تاسو سره دا لاک شي دا سکرین څومره ټیم کې تاسو سره باید دا لاک شي څومره وخت پس نو دا موږ اوس نه وایو دا بیا موږ پاور اپشن نه دا شي نه وایو. صحیح ده. د دې کار نه دا پاور اند سلیپ دا موږ په کله چې موږ پاور اپشنز برابرو دي ته پاور پلین هغه څه به تاسو ته دا وایم اوس درته نه وایم دا چې به در باندې بور کېږي او غمیږي در باندې دا اوس په حال پرې دی تاسو. صحیح. دلته کې بیا موږ ټول ورسره تفصیلا وایو. نو دا موږ سره هغه وخت لپاره ته سیستم برابروي لږ به خیر ته وایم دلته کې راغلم تاسو ته دا ټایم سکرین ده ورته ګوره کله چې ما سره بیټری نه زدا یوز کوم او د کې پلګ ان نوی ما په کې برق نه ور کړای چې کله ما بیټری باندې اوپن کولو 15 منټه پس چې 15 منټه ز کمپیوټر ته غوتی یو نسم زلاړم دینه وتم کمپیوټر په خدمت د اپ کا کمپیوټر زما سره لاک سری به تاسو سره لاک سکرین شو کیږي 15 منټه پس ورته چې نه یو منټ پس زه راځم مدریګم یو منټ مې زه خپل کمپیوټر ته غوتی نه ورړم نو چې یو منټ زه خپل کمپیوټر ته غوتی ورنړم او زه په بیټری پاور کې زما سره څنګه چل کیږي زما سره داسې چل کیږي چې دا کمپیوټر به زما سره څنګه شي لاک بشي یا به ما سره چې کوم د سکرین اپ کېدل دی هغه ما سره بند شي. صحیح ده کنه ټایم به اوټ شي د سکرین ټایم به اوټ شي او د کی بل خبره زما سره نیور هغه چې راغلی وین پلګ ان مطلب دا چې کله موږ برق کې ور کړی وي چارج کې مور کړی وي هغه وخت لپاره ته پلین جوړوي ډول ته راشه به ته انتخاب کی بل سلیپ دا کولای شي چې سلیپ سو وخت کې د کمپیوټر ستا سلیپ ته لاړ شي سلیپ موډ ته لاړ شي او یا ته غواړې چې په پلیګټ کې بیا کوم ټایم ته دا سلیپ موډ ته لاړ شي ټایم ته انتخاب سلیپ موډ مطلب دا وي چې کمپیوټر ته د څه کېږي لکه ابنديږي خاموشه بسي برق پستانه کوي خو چې کله ته بیرته راشي او کلیک دیو کو کمپیوټر دې ان کړو هم غزنه انټر بٹن یو وهي هم دا شانتي پاور بٹن یو وهله نو به تاسو سره څنګه شي کمپیوټر بیرته چالان شي څه پروګرامونه پکې ان وي هغه په هغه شانتي چالان پاتې چې کوم پروګرامونه ول هغه ما غشان څنګه پاتې وي چلن متاثر پاتې شوی وي. نو دا زمونږ سره وو د پاور اپشن لپاره کمپلین چې هغه جوړول نو ځان لپاره تاسو جوړول شي جوړ کړئ دا نه خسته فلین هم ځان سره جوړول شي چې کوم ټیم کې تاسو سره سکرین اوټ شي او دام چې کله ویل بل زمونږ سره سکرین سیور ده چې یو مهم درس زما سره د وینډوز دا سکرین سیور بزینو سره په پرسنلایز کې ډایرکټ راځي. صحیح ده تاسو سره به کله راځي ډایرکټ به راځي درس په وګدي کې خیر ده ځکه دا زمونږ سره کلاس ده او خطا کېږي ما سکرین سیور مهم درس ده هوم ورک موم ده چې هر یو کس په سکرین سیور جوړوي او به ماتلېږي کا د بوزي کې تاسو سره کمپیوټر کوم چې کار کوي خپل کمپیوټر دی دا اخر لشل سکند به تر ریکارډ وکي او ماته به ولېږي چې ګوګل کلاس روم کې کا اساینمنت مې درکړیو هغه ځکه به تاسو اپلوډ کړئ زه د ناکس غواړم ګوره ډیسکټاپ بیک ګراوند اکس هم تاسو لاک سکرین اکس هم لګي اصلي ډیسکټاپ بیک ګراوند په دوه عکس لګي یو مخکې یو وروسته چې کوم اول مو چې کوم عکس بیا چې کوم عکس هغه زوړ درس چې کیو او دا چې تاسو به داسې کار کوي چې په الحال به لاک سکرین باندې مو چې کوم عکس لګولې هغه به ماته شو کوي عکس په کاغذ سکرین شاټ د کمپیوټر نه یا د موبایل لارینه او بل چې کوم تاسو سکرین سیور جوړوي هغه به تاسو ماته ویډیو ریکارډ کوي یو منټ یا 2 منټ لپاره به هغه تاسو ریکارډ کوي عکس واخلي هر څنګه تاسو لپاره په کار نو کولای شي هغه کوم ته تاسو نه یو سو سکند یو لاس سکند شل سکند ونه ریکارډ وکړي او یا عکسونه واخلي نو سکرین سیور ته راځم په دې باندې کلیک کوم تاسو سره به ډایرکټ کوم د په نور وینډو کې هم موجود وشته ده
اول ما ورته سکرین سیور ما دی باندې نه لګول سکرین سیور څه ته وایي تاسو به ډایرکټ راشي اوس به ته پوه شئ بلحال نن ده کله چې زه راشم چې ټیکس باندې کلیک کوم اوس به تاسو پته ولګي دا کله چې موږ کمپیوټر ته څه وخت دپاره ګوتې یو نه سو نو موږ اکثر څنګه وړي سکرین سیور ته وړي چې په سکرین باندې موږ څه لګولي دي دا په تاسو سره څنګه کې کمپیوټر باندې تاویږي را تاویږي ځینې کې به تاسو لګېدلې وي هر څوک چې کمپیوټر لري دا به تاسو پرې ولګوئ صحیح ده سهار ځانونه یې وکړل خدای پاک کړو او زه لا ویښ یم اوس ورته ګورئ ښه نه پس تاسو راشئ داسې کې بلینک تاسو لګوئ دا تاسو نه پکار بلینک دی وي تاسو سره بیخي تک تور دی وي ببلز مې پکار دی صحیح ده ته ګورئ دغه شیزونه زی راځي خیال هم ته ورته دا دې نه پکار دا دې پکار ده دا ورته انتخابولی شي دا مې نه د پکار فوټو راوړئ صحیح ده فوټو ورته راوړلی شي او تصویر دې پکار وي ته کولی شي او تصویر راوړئ یا فرض کړه تا ریبنز پکار دی کولی شي ریبنز راوړئ ګوره دا ریبنز دي او دینه پس تاسو کولی شئ دا هم نه دي پکار تاسو به 3D ټیکس راوړئ صحیح ده 3D ټیکس په هر یو کس جوړوئ خپل نوم پرې ولیکئ او هغه تاسو ریکارډ کړئ او عکس وباسئ دا چې وشول څومره وخت پاس یو منټ مو ورته ویلي دا منټونه دي 2 منټه پاس 3 منټه پاس څومره دي پکار دي صحیح ده که نه او هر ټایم چې تاسو پکار وي هغه تاسو دیز نه راوړلی څو ټایم چې یو منټ پاس دی دا زما سره راشي on resume display log on screen دا تاسو چې لګوئ که نه لګوئ مشکل نشته ده صحیح ده کله چې موږ سره آف کېږي بندېږي یا څنګه راځي log on screen display log on screen ته ضرورت نشته ده داسې کې دې سیټینګ موږ کوو دا خو پریویو ده چې کوم موږ د شو کې ګوره دا به دا شانتې ماته راځي وین دا شانتې به دا تاویږي او که نه ځو ټایم دې سیټینګ به اوس موږ دې نه کوو سیټینګ ته چې کله راغلم اوس یو څو خبرې دي ګوره دې کې ما کوم ټیکس چې ورکړی دا هغه وینډوز 10 زه ورته داسې کې خپل نوم لیکم فرض که دا زما نه پکار داسې کې لیکم زه ورته وایم چې دې کې څه راوله ماته دې کې ماته یو ټیکس راوله چې هغه نوم به وي سیف آنلاین اکیډمي سیف آنلاین اکیډمي ماته راوله اوس ماته څه شو کېږي ماته به هغه ځای کې سیف آنلاین اکیډمي شو کېږي دا بندوم پریویو کوم اوس ګوره ما سره چې راځي سیف آنلاین اکیډمي ما سره راځي اوس ګوره دا شانتې تاویږي دې نه اوس موږ سیټینګ کوو چې دا موږ څه باید څنګه شو شي داسې کې د دې ټایم نه راوستل نه غواړو که ټایم راوستل شو کوي نه زه ټایم چې ما ټیکس پکار ده ټیکس مو ته انتخاب کړلو ریزولوشن دې څنګه وي های وي که لو وي ریزولوشن دې بل چې د سایز لارج وي که وړوکی وي د دې خط سایز کولی شي دا غټه وړوکی کړي ها زه ټایم چې نه غټ دې وي دا شان دي همدا مې بیرته څه نه کړل واپس مې غټ کړل سکرین سره تاسو کولی شي دا غټ کړئ بل دې کې چې دا موشن ده د دې حرکت ده دا ګوره سپینینګ کې تاویږي زه ته یم چې نه ده ماته څنګه کا که بیخي حرکت پې بندی بیا به ولاړې نه نه کا نه تاسو بیا حرکت ورکوئ سیسا حرکت ورته ورکړه زه ورته وایم چې سیسا حرکت مې ورکړه دا وکړي کوم دې نه زه پریویو نه ګورم چې سیسا حرکت څنګه ده ګوره دا سیسا حرکت ده خیال هم ده ورته زما سره سیسا حرکت ده بیا راځم دا مې نه ده په کار فرض مثال زما د اوبل یا ټمبل مې په کار ده ګوره ورته ټمبل حرکت زه پریویو ته راځم کلیک کوم زما سره ګوره ټمبل غوندې حرکت کوي وینئ ټمبل نه ښایي دریا والا دا خیر ټمبل صحیح ده د یو حرکت ده دغه شانتې ما سره زی راځي هر یو حرکت چې تاسو ورکوئ هغه تاسو ورکولی شي دا هم چې کله وشو په دې کې بله خبره زموږ سره چې ده دې کې زموږ سره دا ده بل دې کې د دې روټیشن ده دا دې زر زر تاو راتاو شي زر زر دا اوس مو د فاست کړلو اوس تاسو راځي دې پرې وګورئ دا به اوس داسې منډې وي بیخي به یې را کنټرول کولی نه شي ورېږد یعنې هلکه سړی نیول غواړي ګوره ورته دا مو شو سیټینګ ته بیا راځم سولیډ کلر دې په کار ده دا رنګ مې نه ده خوښ زه غواړم دې ریفلیکشن وکړه ته مې یو خاص رنګ هم ورته ورکړه ورته ګوره سولیډ کلر مې ورکوم کسټم کلر خپله خوښ باندې انتخاب کړه چوز کړه کلر کوم قسم کلر دې په کار ده تک سور کلر مې په کار ده تک سور کلر زه به دا اوکې کړم او بیا به داسې کې تک سور کلر راشي اوس ورته ګورئ تاسو پریویو ګورو د دې کې ګورئ دا شانې تک سور کلر به دا واخلي تک سور کلر ګوره اوس دې واخیستو بیا سیټینګ ته راځم او دا تک سور کلر مې د په کار ټیکسچر پکې لګوي چوز کړه ټیکسچر کوم شانې ټیکسچر دې په کار ده دې کې ورته تاسو ټیکسچر یې درکوي ما سره فلحال نشته ده بیخي له ټیکسچر نه تېر شي او بیا راځو داسې کې ریفلیکشن دې په کار ده کسټم ریفلیکشن ورته ورکولی شي چوز کړه د دې دپاره ریفلیکشن کوم ځای کې سره ریفلیکشن وي هغه پرې اپلای کولی شي نو دا زموږ سره کار نشته بس تاسو صرف سولیډ کلر غواړئ او هماغه چې کوم وي سره هغه تاسو راوستلی شئ بس دومره پرې تاسو یاد کړئ سکرین سیور به هر یو کس لازمي او حتمي که مو نه و جوړ کړی غوږونه مې دنه پرې کړي وي ګوره صحیح ده بیا به همداسې بې غوږونو ګرځئ غږ به هم نه اورئ بل داسې کې پنډ ده چوز پنډ د دې دپاره
که د دې لیکل څنګه کوم سټایل کې فرض که زه وایم دې سټایل کې دی فرض کنه په دې سټایل کې دی نه وي په دې سټایل کې دی وي خو بولډ دی وي خو او دا اوکې کا اوکې شولو بس دا دې نه څنګه کا باندې کا د دې نه باندې کړه د سیټینګ میټینګ یار شی وشول نو بس دا ته شی کسان کا پسې باندې دا مې چې پسې باندې کړلو اوس تا اپلای کولای شي اپلای باندې کلیک وکړه او تاسو سره اپلای شي ته به تاسو سره روشي دا مې چې کله اپلای کړو کې کوم نو که یو منټ زه خپل کمپیوټر ته ګوتې یو نسم ما سره بس څنګه شي سکرین سیور بر سره لګېدلی صحیح ده لګېدلی وي را سره نو دا اوس ما سره سکرین سیور راوړل او اوس ځانګونم کېږي نو بس فلحال د نه زه اجازت غواړم او ما ته اجازت راکړه هغه پروګرام اخر کې څنګه وای نو زه اوس د نه ځم صحیح ده سکرین سیور مې درته وویل تاسو به سکرین سیور ریکارډ کوئ او بل به څنګه کوئ تاسو به لاک سکرین باندې چې کوم عکس لګوئ دغه نه به عکس اخلي هغه ما ته بیا لګي یا به ګوګل کلاس روم کې اپلوډ کوئ نن ورځ دپاره همدومره بس ده نو تاسو به اوس منځونه وکړئ او ما به په دعاګانو کې یاد ساتئ او زه به تاسو زما چې منځ وکړو زه به تاسو ټول دعاګانو کې یاد ساتم ومن الله توفیق خدای مو دماغ داسې ورته کولاو کله چې شي نو نن ورځ دپاره همدومره بس ده